تاسو خبر نیمروز کې د طالبان او ایرانی ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده چې څومره ایرانی ځواکونه یې وژلي. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. نیمروز کې یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي اطلاعات روز ته وویل د دې ولایت په کنګ ولسوالۍ کې د طالبانو او ایراني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. دغه سرچینه وایي یاده نښته پرون د شنبه د کب په 14مه یاده ولسوالۍ کې د سیخ سر کانال پر سر رامنځته شوې ده. د نیمروز طالب چارواکو هم دغه پیښه اطلاعات روز ته تایید کړه. د نیمروز اطلاعات او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام اطلاعات روز ته ویل چې د سوء تفاهم یا ناسم پوهاوي پر بنسټ ستونزه منځته راغلې، خو زیاتوي د دواړو هیوادونو ترمنځ وضعیت بیرته کنټرول شوی او وضعیت عادي شوی دی. خو بلخوا یو شمېر سرچینې د شپږو ایراني پوځیانو د وژلو خبر خپور کړی. ځایي سرچینې سیمې ته د تازه دمو طالب ځواکونو د رسېدو خبر هم ورکړی او د جګړې د بیا پیلېدو امکان هم شتون لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم په نیمروز کې د طالبانو او ایراني پوله ساتو ځواکونو ترمنځ نښته شوې وه او طالبان هغه وخت هم ویلي وو چې د ناسمو پوهاوي له امله د ایراني پوله ساتو ځواکونو سره د دوی جنګیالیو نښته کړې ده. د یادونې وړ ده چې تر دې مخکې د طالبانو دفاع وزیر خپل ځواکونو ته امر کړی و که چیرې ګاونډیان په افغان خاوره او یا کوم افغان باندې برید وکړ نو د مرکزی حکومت اجازې ته د نه ګوري بلکې مخامخ او پر وخت غاښ ماتونکی ځواب دې ورکړي او بیا دې مرکز خبر کړي. درنو لیدونکو تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.